مشکل چې براغه نو خلکو وزر رامنډه کړي نبی علیہ السلام چې موږ له دعا وکړه په خوا کې هم چې تاسو مشکل او پریشانی رااله او خلکو وسکول ختم دی وساره شي ختم خلک براله جمعه ته مولوی صاحب لا یا استاد جی لګا دعا وکړه هغه به ولا دعا وکړه ختم دی جمعه کې به ختم وشي په کور کې به ختم وشي لکه صدقه به وکړه مسلې به خدای حل مسلې والله حل کړي او په دې سيزونه الله خوشاليږي او دا شي ختم شو او دا بل څه سوال نه کوي دعا نه غواړي که اوم غواړي هغه وي مړه ځان له کوم خپل کړه صدقې څوک نه کوي مال د خلکو ډېر خوښ ختم د قرآن شریف څوک نه کوي او په خوا خو د خلکو ملایان صاحبان راوستل ځکه خلکو قرآن شریف د کمو خلکو زده اوس خو صاحب په کور کې څلور پنځه شپږ لس کسان قرآن شریف ناظرې والا شي چې ډویرونه او د خورایونه او دا ورسره راغونډ کې په خاندان کې بلا کسان پوره کېږي لیکن څوک توجه نه څوک اړو ختم نه اړو توجه بالکل نه نو دعا دا ده په خپل هم کوه او د بل نم دعا غواړه او په سارے د رب العالمین نه دعا غواړه دا دعاګانې خدای قبلوي بل دا دی چې د مظلوم دعا چې کوم انسان سره زیاتې وشو مظلوم د دعا خدای قبلوي ولې ځکه دې وخت کې د سره ظلم شوی زیاتې شوی دی او دې کې صریح حدیث موجود دی حضور پاک فرمایي چې مظلوم ته الله وایي زه به مدد کوم که سموده پس وي خو خیر مدد به دې کوم په چا ظلم مه کوئ د تکلیف وخت کې چاته تکلیف ورسېږي نو دعا کوه الله قبلوي حضرت یونس علیه السلام د تکلیف ورسېد ګوره پیغمبر دی حضرت ایوب علیه السلام د تکلیف ورسېده دعا یې ونه کړه الله ولا دعا قبوله کړه نو دا مې درته یو څو څیزونه وښودل هغه دا چې په دې ځایونو کې دعا قبلېږي د شپې په اخره شپه کې دعا قبلېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله دې لومبي اسمان ته راکوزېږي د الله داسې کوزېدل نشته لکه زموږ په شان دی په دغه کیفیت او په دې کنه په حقیقت موږ نه پوهېږو یا د الله رحمت به وایي نو الله واس کوي څوک شته چې ما نه وغواړي چې ورکړه اجتمن شته چې سوال وکړي ولا پوره کړه شته څوک چې ما نه بخښنه وغواړي او زه یې وبخم د مالونو دا وکړې عبادت پسې وکړې د شپې اخره شپه کې پاسې تهجد وکړې الله نه وغواړئ ګزارې سره به غواړئ او دې دوو جمعو کې مې درته ووایي غافل نه ګورئ زړه نه به غواړئ او ابس او نامناسبه دعا به نه غواړئ چې ښه پوره برابر دوی ته به غواړئ او داسې زموږ چې په دې مړو کې کوم دواګانې کوي راشو دوا به وکړو لاس به اوچت کو او ځان نه به مچان وشړو دا مچان شړل نو بل به وایي دوا به وکړو نو بل به وایي دوا به وکړو نو څوک به کې راوایي انا لله و انا الیه راجعون دا خو د قرآن ایت وایي دا خو دوا نه بل وایي دوا به وکړو الله اکبر الله اکبر لا اله لکه څاروی علاج دا خو مړه دی کنه دوباره په قبر کې به چاړه راکاږي بل بلا سجد کی دوا وکړو بسم الله والله اکبر خدای دې به خو باندې خو چې چرګلاله سندالاله نو خلک دا کوي او چې لاس کا سراشي نو لاس کا بلا سجد دی دوا وکړو خدای شتک ټک وای الکه رښتیا هم کده خو ایسن تش مچان د مخ نشړي نو هغه بیا په مقبره کې دا غریب پلار مړ دی چې هغه پلار قبر تخکته مور یې مړه ده چې مور قبر تخکته کی نو موږ یې نه مټو نشو داسې ځان ته راکاږي یو دوا به نو بلې راکاږي یو دوا به نو بلې راکاږي یو دوا به وکړو نو تاوی یې غریب کمیس کې وشلی یا راکاږي ځان ته هلکه رښتیا ووایه دا د خدای لپاره دوا ده که ځان ورته ښایي دی ما ته ووایه چې زه جنازې له راغلی ځان ورته ښایي جنازې له راغلی او چې ورته دوه کسه مخامخ شي پنځه شپږ کسان او داسې وګوري که نه یو کس دوا کوي او د نورو ته وګوري بیا
دا نه کوي دوا چې دا اوی کې د مسیح دوا خو جنازه کې پکړه اللهم اغفر لحينا وميتنا سجن دا دوا نه تقریا کارو په مخه غشتي دوا بوکو دلته کې مړې خښ شي دی بیا ور خلک یې راټینګ کي دوا بوکو دا پرې دې نه وختو کې دا خبر تحقته پرې دې نه وختو کې دا لاله خبر تحقته کی پرې دې چې دا خبر تحقته کی پرې دې چې دا خبر تحقته کی ولې ظلم کوي ځان خیر چې جنازې لراغلې ما جنازه کا پتن در دې جنازه ملاړه بیا له درې عبادت او سن نه قبلي نن سبا زمون ټول عبادتونه دریا نه ټاکي په خدای جنازې له سوق سره دغه لري چې ما وویل چې جنازه مې وکړه او ځان ورته خی نو چې په دې نیت لاړ چې زه قرآن مریا کاری کې ځان ورته خی جنازه له سر نه ونه اسه لاړې و سراج سړی دې څه کاندي تا ورته نه څه په یا ما کو دا نه په جنازه کې دا وکړه دا کافي خبر خلاصه کینم خبر دا ایثار شو سره چې ثواب دی وشي او چې مړی لراله نو مړی اصل تعزیت ته تسلی ورکولې داسې خبرې وکړه چې هغه د مړي وارث ته تسلي میلو شي صبر ورته میلو شي اصل دا شی زه یاره که ته دوام کې چې دی مړي د محتاج دوا به وکړم نو په کار دا دی چې پنځه راغلي یو کس دعا وکړي په اخلاص ښه مزېدار ښکلې د ووایي چې الله دا مړی وبخه الله وارثانو له صبر ورکړه هغې له یو تلقین هم شو تعزیت هم شو نو ټول پې امین وایي بس یو کافي دی او چې بیا زی بیا وی یو دوا بو راتلو سره یو دوا بو او چې زی نو بیا وی یو بشریانه ګوري کمل شو کنه بدل ته ورته دوا کوم دې دوا دې نه څنګه امینه نو کنه دل بزینو الته کې بوله یو دل دوا کینو بیا چې راځي بیا به دوا کې درې ورځې بځي نو له به پرې دې چې په خدای وبخي ها ما بخکت دی بخکت کوم دا کرن دا بلا بسوخ کرنا ما وجنه دا زخکت کولی چې ته یو پټیو ګوره دا خدای دې بخت دا سکه خدای دې ول دراز عمر ورکی او الله دې ول روغ صحت ورکی او الله تعالی دې ول دسترګې جوړي ما غوړه دا پاره یو وس کړو یو ډاکټر وی سترګو بدلی نو ما دیو لګي یو ډاکټر مې له چاندا بدل غواړم د دوستانو او که بسار سترګه بدلیږي چې دته بدلي هغه چې دی لاړه وته دا ستاره نه بدلي دونه غټه سترګې تا راکړه دا سردا دلته کولې نه شي او نه دا وای او پیله کولې او د انسان هغه سترګه ستا په سترګه کې راځي نه اپټې نه ده بهر کې زمانو خلاصه ده چې دعا به پاجې ده کې بازارې وکړي او یو سوال مستاسو ذهن کې راځي لکه موږ ډېرې دعاګانې کوو دا قبول نه شوي او داسې رسول الله مبارک باید دعاګانې کړي دي او هغه ډېر لیټ قبول شوي دي او اثر یې لیټ ظاهر شوی نو دا خبرې به راته انشاءالله په آینده جمعه کې وکړو